د افغانستان مرکزي بانک د افغانۍ بیه د ښه کولو په موخه 10 میلیونه ډالر لیلاموي. قدرمن لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د مرکزي بانک لخوا ویل شوي چې 10 میلیونه امریکایي ډالر به لیلام کړي. له دې ګام څخه موخه د افغانۍ د بیې ښه کول دي چې په دې وروستیو ورځو کې ډېره لوېدلې ده. واک ته طالبان تر رسیدو وروسته د بهرنیو ځواکونو چټک وتلو د افغانستان اقتصاد مخ پر زوړ شو چې د بانکونو سیستم له سخت فشار سره مخ شوی او د بانکونو د چلولو لپاره په اونۍ کې د پیسو راایستلو ته اندازه وټاکل شوه. همدارنګه د افغانستان د مرکزي بانک د کابو 9 میلیونو ډالرو په ارزښت شتمنۍ د امریکا متحده ایالاتو لخوا کنګل کړل شوه چې د هیواد د اقتصادي بحران د حل په موخه یې په وار وار د ازادېدو غوښتنه هم شوې ده. د کابل د اسعارو په بازار سره شهزاده کې د اسعارو د یوه سوداګر په حواله $1 د 3.80 افغانۍ په بدل کې تبادله شوی دی. 4 ورځې تر مخه $1 په 1.20 افغانۍ پلورل شوی و. د افغانستان مرکزي بانک په شرایطو پوره بانکونه او د بهرنیو اسعارو سوداګر د یوې لیلامۍ په موخه رابللي دي. ویل شوي چې ټولې موافقې داوطلبي باید د ورځې په پای کې په بشپړه توګه سرته رسېدلي او ادا شوي وي. مرکزي بانک د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي، موږ خپلو درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د هیواد بانکي سیستم به ډېر ژر فعالیت پیل کړي او دا چې د افغانۍ ثبات به پر ځای پاتې وي که نه. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.